السلام علیکم قدرمنو. نن در سره یو داسې واقعه یو داسې داستان شریکوم چې د یو ښځې دی چې هغې سره یو ځوان هلک واده وکړو. نو بیا دغه ځوان هلک څومره مزې کولې دا ټول معلومات به تاسو سره شریکوم. د دغه ښځې ویډیو هم در سره شریکوم او د هغې خبرې در سره شریکوم چې هغه په خپلو خبرو کې اوس څه وایي. ډېره زیاته خوشحاله ده ځکه چې هغې دغه ځوان هلک سره څنګه واده وکړو او دغه ځوان هلک څنګه اوس په مزو باندې سر دی. د دغه ځوان هلک خبرې داسې دي چې هغه وایي زه یو ځل بهر وتلی وم چې ما دغه ښځه ولیدله. دغه ښځې خپل ځان دپاره سودا کوله او دغسې چې دا هلک چې و په خپل دوکان کې ناست و دا ښځه هم په دې باندې تېره شوله، یعنې د لاړله او بیا راغله. ویل کېږي چې د ښځې د دې هلک نه سودا وکړله، بیا د هغې نه پس د ښځې ورته پیسې هم ورکړلې، په سبا باندې بیا دا ښځه راغله. د دې ښځې چې خاوند مړ و یو یې زوی هم و او دې دوکاندار باندې سترګې ښې لګېدلې وې، خو دوکاندار به ورته ځکه ډېر نه کتل چې هغه ویل چې دا پردی ښځه ده، زه ورسره څنګه خبرې وکړم، کومه سودا به یې چې پکارېده هغه به یې ورکوله. یوه ورځ همدغسې دا ښځه راغلې وه چې دې دوکاندار چې دا کله دوکان کې یوازې و د ماښامي ټیم و، دغه ښځه راغلله او دغه دوکاندار ته یې وویل چې زه نن تا سره یو خبره کول غواړم. هغه ورته وویلې چې ته څه خبره کوې؟ دوکاندار چې دوکان کې یوازې و دغه ښځې ورته وویل چې زما د ډېر وخت نه په تا باندې نظر دی، ما ته دا معلومات نه کېږي چې تا به واده کړی وي که نه، خو وایي چې ما واده کړی دی او زه غواړم چې تا سره واده وکړم، ځکه چې د دې ښځې ویل چې زما مخکینی خاوند چې دی وفات شوی دی او زه په خپل ځان باندې کنټرول نه لرم ځکه چې زما نه بدکاري ونه شي. دې هلک چې کله دا خبره واورېده نو ډېر زیات حیران شو چې ته خو زما نه مشره یې، ستا یو زوی هم دی، زه به تا سره څنګه واده وکړم؟ خو بیا هم ورته وویل چې ما ته دا ووایه چې تا سره څه مال دولت وغیره شته که نه، ځکه چې نن سبا خو هر څوک د مال دولت وږي دي. نو دغه ښځې ورته وویل چې نه ما سره خو هېڅ هم نشته دی، زه خو یوازې فقط یو زوی مې دی راسره او هغه هم د 2 کالو دی او خاوند مې وفات شوی دی. نو دغه ښځې چې کله دا خبرې وکړې دا هلک هم سوچ کې پرېوتو، خو دې هلک یو سوچ وکړو او سوچ یې دا و چې په خپل کور کې مشوره وکړي او د الله د رضا دپاره یو قدم اوچت کړي. خو کله دې هلک په خپل کور کې مشوره کوله نو کور کې ورته چا هم صلاح ورنه کړه چې ته به اوس څنګه یو کونډه ښځه خپل کور ته راولې. خو دې هلک دا واده وکړله چې هغه ښځه ما سره خوشحاله ژوند تېرولی شي، موږ به د کرۍ کور کې اوسېږو. همدغسې یې وکړل، دغه ښځې سره یې واده وکړو. خو هغې ویل چې هغې یعنې کومې خبرې کړې وې چې زه غریبه یم، هغه غریبه نه وه، په ده باندې امتحان کولو. د هغې خپل 3-4 کورونه هم وو، ګاډۍ هم وو، ښه پیسې ورسره هم وې. نو دغه هلک سره چې کله واده وکړو نو هلک ډېر په مزو کې شو، ډېر ښکلې زندګي تېرول شروع کړل ځکه چې دغه ښځې پیسې وې او دې هلک پرې مزې وکړې. قدرمنو دا یو واقعه چې تاسو سره مو شریکه کړه ځکه چې نن سبا ډېر خلک کونډو ښځو سره واده نه کوي. نو په دې وجه باندې ځینو خلکو چې قسمت راویښ شي او کونډو ښځو سره واده وکړي نو هم داسې زندګي ښه کېدلی شي. نو قدرمنو د دې ویډیو شریکولو مقصد مې هم همدغه و چې په خپل چاپېرچل کې خیال ساتل پکار دي. نن سبا اکثر داسې غریبانان دي چې هغوی د واده دپاره محتاج دي. پکار ده چې تاسو د هغوی لاسنیوه جوړ شئ، که پخپله نه وي نو چې د بل چا په ترو باندې هغوی سره ودونه وشي، د هغوی به هم زندګي جوړه شي او تاسو ته به الله پاک اجر درکړي.